نظم دی پختنه یعنی تپوس. هغه شنه باغونه ستاسو کلی کې وشته که نه؟ رنګ په رنګ خوندونه ستاسو کلی کې وشته که نه؟ او ساګ به و لاغون به و کټوې به د ټیکر وې هغه شان څیزونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ به و ماسته به و شملې سوچه غوړي به و هغه خوراکونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او اوس چې کم پړونې دي درنې دې نه څادرې وې هغه څادرونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ اوس چې کم پړونې دي درنې دې نه څادرې وې هغه څادرونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او سره او شنه منګو باندې برغولي او د لاندې تې ښکلي ګړمنجونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او جنګ به و پیاده روان ډولۍ به و په اوښ باندې هغه شان ودونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او ښځې د مالت چې به نمبر کې ورته ناستې وې هغه تنورونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ لوی لوی دونکاچې به وې پوزي او مسلې به وې دې باندې مونځونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او ګیس نه و بجلي نه وه ډیوې او لاټرینونه وو اور ته خشاکونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او پیغلې چې ورتلې به ډلې ډلې د منګو په سر هغه ګودرونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او تاسو ګډوبي چې به د خټو ورکول ورته مات ګوډ دیوالونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او تاسو ګډوبي چې به د خټو ورکول ورته مات ګوډ دیوالونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او درمن کې کلبې به وي غوبلې ځای په ځای به وي دروزه کې ټوپونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ درمن کې کلبې به وي غوبلې ځای په ځای به وي دروزه کې ټوپونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او هر کور ته پخکړې به ګاونډ ته رکیبو کې تلو وایه چې ویشونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ او ما خو جړغونې کې منصوره چې رایاد کمه ډک د مینې زړونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟ ما خو جړغونې کې منصوره چې رایاد کمه ډک د مینې زړونه ستاسو کلي کې وشته که نه؟